کالیفورنیا ډي وي د پرمټ د پراکټس امتحان ته ښه راغلاست. شپږمه برخه. 51مه پوښتنه: دا نښه څه معنا لري؟ اول: مه داخلېږئ. دوم: مخ ته باید ودرېږئ. دریم: مخ ته پر سړک باندې کار شروع دی. ځواب: مخ ته پر سړک باندې کار شروع دی. 52مه پوښتنه: کله چې تاسو موټر چلوئ او ستاسو ټلیفون ته زنګ راسي، تاسو باید څه وکړئ؟ اول: زنګ ته ځواب ورکړئ، کېدای شي چې ایمرجنسي به وي. دوم: زنګ پرېږدئ چې وایس میل ته ولاړ سي. دریم: ټلیفون ته تر ځواب مخکې نمبر ته وګورئ. ځواب: زنګ پرېږدئ چې وایس میل ته ولاړ سي. 53مه پوښتنه: کله چې د مکتب بس د ماشومانو د کښته یا پورته کولو دپاره مخ ته په لاره کې ودرېږي، تاسو باید: اول: له بس څخه د ټولو ماشومانو تر کښته کېدو پورې ودرېږئ. دوم: د بس د سرو اشارو یا ګروپانو تر بندېدو او د سټاپ ساین د نښې تر لیرې کېدو پورې ودرېږئ. دریم: لین بدل کړئ، کرار سئ او د بس څخه په احتیاط سره تېر سئ. ځواب: د بس د سرو اشارو یا ګروپانو تر بندېدو او د سټاپ ساین د نښې تر لیرې کېدو پورې ودرېږئ. 54مه پوښتنه: دا نښه څه معنا لري؟ اول: چپه لاس ته د ګرځېدلو اجازه نه لرئ. دوم: چپه لاس ته تر درېدو وروسته د ګرځېدلو اجازه لرئ. دریم: ټوله موټران باید په راتلونکي څلورلارې کې راسته لاس ته وګرځي. ځواب: چپه لاس ته تر درېدو وروسته د ګرځېدلو اجازه لرئ. 55مه پوښتنه: دا نښه څه معنا لري؟ اول: مخ ته څلورلاره ده. دوم: مخ ته لاره پر مخ شوه ده. دریم: د باد سرعت ډیر دی. ځواب: مخ ته لاره پر مخ شوه ده. 56مه پوښتنه: که تاسو د څلور لینه فریوې په راسته لین کې یاست او تاسو چپه لاس ته پر فریوې سپین برداره خط ووینئ، تاسو په کوم لین کې یاست؟ اول: د کارپول په لین کې. دوم: د ایمرجنسي موټرانو په لین کې. دریم: د ایګزیټ یا له فریوې څخه د وتلو په لین کې. ځواب: د ایګزیټ یا له فریوې څخه د وتلو په لین کې. 57مه پوښتنه: دا نښه څه معنا لري؟ اول: مخ ته د ریل ګاډۍ لاره ده. دوم: د درېدو دپاره تیار اوسئ. دریم: مخ ته ترافیکي سیګنال یا اشاره راځي. ځواب: مخ ته ترافیکي سیګنال یا اشاره راځي. 58مه پوښتنه: بغیر له دې چې لیکل سوي وي، د کورونو په منځ سړکونو کې سپیډ لیمټ څو وي؟ اول: 20. دوم: 25. دریم: 10. ځواب: 25. 59مه پوښتنه: تاسو باید څه وخت په 5 ورځو کې ډي ام وي ته خبر ورکړئ؟ اول: کله چې تاسو خپل موټر خرڅ کړی وي او یا هم بل سټیټ ته مو انتقال کړی وي. دوم: کله چې ستاسو موټر د سماګ په ټسټ کې ناکامه سوی وي. دریم: کله چې تاسو خپل د موټر ګروپان یا هم څراغونه بدل کړي وي. ځواب: کله چې تاسو خپل موټر خرڅ کړی وي او یا مو هم بل سټیټ ته انتقال کړی وي. 60مه پوښتنه: تاسو څه وخت کولی شئ چې د بایسکل په لین کې موټر وچلوئ؟ اول: کله چې ستاسو د موټر سپیډ تر 15 لږ وي. دوم: کله چې تاسو په 200 فوټه کې راسته لاس ته ګرځئ. دریم: هر کله چې بایسکل چلوونکي په لارې کې نه وي. ځواب: کله چې تاسو په 200 فوټه کې راسته لاس ته ګرځئ. د شپږمې برخې پای. ګرانو لیدونکو، که تاسو غواړئ چې نور ډي ام وي پراکټس امتحانونه وګورئ، نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ټیک ټاک پیج مو فالو کړئ.